ورونو د دې روجې مسائل هم دې مونږ عرض کړی وو چې دا فضایل خو به واورو خو سره چې په بعضې مسایلو باندې پوه شو نو دا ځکه رمضان ځان ته یو بیل محدثین چې ګوري کتاب الصیام و صوم بیل ځان ته یو کتاب پکې په خپل کتاب کې جوړوي که هر کتاب ته ګوري کتب ستا ګوري یا نور ګوري خو په دې کې به تا ته کتاب الصوم یا صیام دا ملاویږي ځکه دې کې ډېر مسایل دي خو موږ ټول نشو ذکر کولی بعضې به ذکر کوو انشاءالله رمضان دی یو مسلو نه انسان ته کله کله سفرم په مخې باندې راځي مسافر کیږي نو سفر دوران کې روزه نیول د دې څه حیثیت ده حدیث کې دی عائشہ الله فرمایي حمزه بن عمر الاسلمی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله او نبی صلی الله علیه وسلم تپوس کوي یا رسول الله اصوم فی السفر آیا ز په سفر کې روزه ونیسم ځکه ورونو چې کله مونږ حدیث ګورو نو کله کله مونږ ته داسې حدیث هم ملاویږي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس من الصيام الصوم فی السفر لیس من البر الصوم فی السفر په سفر کې روزه نیکی نه ده په کار سړی روزه وخوري او بل طرف ته دا ملاویږي نو په دې مسلې باندې لږ ځان پوهول پکار ده ضروري مسله ده نو دا صحابي راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا رسول الله اصوم فی السفر آیا ز په سفر کې روزه ونیسم عائشہ الله فرمایي وکانه کثیر الصيام دا تاسو زګه کړه و چې د ډېر زیاتې روزې نه وي دا حمزه بن عمر هغه صحابي دا کثیر الصيام ډېر روزې دی بینیول او دیو جن الله دته دا کرامت هم ور کړو چې تور تیار د شپې به د دې ګوتو نه برنا ختله الله یو کرامت کله ویر کی دا ضروری نه ده چې مونږ عبادت وکړو نو خامخا دې مونږ ته کرامت ملاو شي یاره مونږ نه هیڅ کرامت کاران شو دا ضروری نه ده ام بعض انسان الله رب العالمین یو شیخ کاره کی بس دا دې الله خو خدا دې الله په اختیار کې ده نو دته پوسو کړه چې د سفر کې روزه نسم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان شئت فصم وان شئت فافطر خپل خو خدا په سفر کې کغواړي چې روزه ونیسم ونیسه روزه او کدا غواړي چې نه روزه نه نیسم نو بیا دا روزه اخرى تا باندې ګناه نشته خدا شمار به پوره کوي فعدتم من ایام اخر د نور ورځو کې بیا چې کله ته دا روزه دا شمار دا پوره کوي دا به نسی بیا قضا به راوړي خو مسله د دې نه واضحه ده چې افطار کول شي انسان دا نه چې سړی پر سفر کې روزه خوري او خلک وي ته چې مړه ته خو روزه خوري نه جابر رضی الله فرمایي چې مونږ فتح مکه کې اوتلو نبی صلی الله علیه وسلم اولسم د رمضان و فتح مکه ته مونږ روانو د مکه فتح وشولا خو فمنا من صام ومنا من افطر صحابه ګڼ صحابه دي نبی صلی الله علیه وسلم چا پکې افطار کړی دا روزه ماته کړی دا چا پکې روزه نیولې دا خو دومره دا د صحابه او کمال نامو فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم نه روزه چې چا روزه خوړلې و پر روزه دارو ای بل چې مړه تاسو ځان نه شیخان جوړ کړی په سفر کې مراته روزه نه او نه دارو جی نیونکو په غوي عیب بیانو چلګه تاسو خو روزه خواره یو روزه خورو نه بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمل سره ښکارا کړ صحابه او ته چې صحابه او ته لوخه داسې اوچت کړ دی یو روایت کې او بم دی پیم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او اوچت کې چې خلک او ویني او خلکو مخ کې او ویني روزه ما تکړه نبی صلی الله علیه وسلم او دا کومه بعد العصر روزه دې روزه ماته تر لکټي مو د مازیګر نه بعد نبی سم روزه ماته کړي هیڅ عیب نشته سفر کې د روزه نیولې دا ماته وینو ماته کړل خدا قضا بیا راوړې اوس نبی سم دا فرمایلی دی لیس من البر الصوم فی السفر دا نیکی نه چې سړی په سفر کې روزه ولري الله یو کې سمانه نه دا په یو خاص موقع کې رسول الله فرمایلی وو حدیث کې دی جابر رضی الله فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم راغله
فرعا زهاما ورجلا. نبی صلی الله علیه وسلم داسې ګڼه ولید خلک را ګڼ شوي یو ځای ته او یو سړی هم ولید قد ذلل خلکو باندې سورې جوړه کړې وه ځکه ګرمي وه د عربو ګرمي مشهوره ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما هذا دا څه دي دې خلکو څه دا څه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې صائمون دا روزه‌دار ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم دغه وخت بیا فرمایلیو لیس من البر الصوم فی السفر دا سه روزه چې سړی ځان ته تکلیف ورکړي ځان په حرج او تکلیف کې وګرځوي ملګری وګرځوي دا بیا نیکی نه ده. بیا سړی د پکار چې روزه ماته کې چې ځان دې په تکلیف کړي ملګری دې په تکلیف کړي او کله کله انسان د نور اعمالو نه پاتې شي نو بیا دا سه روزه ما نسه په سفر کې. انس رضی الله فرمایي یو کرته موږ نبی صلی الله علیه وسلم روانو سفر کې نو باز خلک روزه دارو او باز روزه نو نیولې نو پدې کې چې کله موسم ګرم و یو ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه پړا واچول نو فسقط الصوامون روزه دار خو پرې وته نو ځکه ګرمۍ دی او به حال وو په تکلیف باندې روزه وی او بس پرې وته سم لاستل او چې دا چا روزه نه و روزه نه و نیولې نو هغه خیمه لکه کړلې هغه وخانو ته وبویر کړلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ذهب اليوم المفترون بالاجر نن چې چا روزه نه د نیولې هغه ته ثوابونه ملاو شولو هغه اجرونه وګټلو. نو کوي ونی کې د انسان نه پاتې کېږي ملګری په حرج کې کېږي ځان په تکلیف کې بیا روزه خیر ماته دا یو مسله ځان سره یادول پکار. دویم بازي دا مسافر ته رخصت شته دا دویم رخصت هغه زنانه دا مشهور ده په دې باندې ټول اهل عقل پويږي چې زنانه خپل مخصوص ورځو کې پای کې روزه بننسي. یو کرا نبی صلی الله علیه وسلم زنانه ته وي چې تاسو کې په عقل کې هم کمای دا په دین کې هم کمای دا نو دا عقل سره هو وګورو خدای دین کمای دا دیندار زنانه ته خو نه ورګي نو یا رسول الله زمون کې دین کې څه کمای دا ځکه زنانام په دین کې ډېر مخ کې وي او کله کې وي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الیس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. تاسو کې دا څه نه وي چې تاسو باندې خپل ایام مخصوص راشي نه روزه نه سو او نه منځ کول فذلک من نقصان دین دا د دین نقصان ده کنه کمای ده کنه ګناګار خو نه کمای ده کنه. او دې ده کې الله دې باندې رحم وکي ابو زناد رحمه الله یو ډېر د کار خبره کړې ده کله په باندې مونږ پوي کې نو په ډېر خبرو کې مونږ ته اسانتیا راشي او د الله په دین باندې ډېر پوه شو. ابو زناد رحمه الله و فرمایل ان السنن ووجوه الحق لتاتي كثيرا على خلاف الراي وخلقو دا سنت طریقې دي دین شریعت لارې دا اکثر راځي د عقل نه خلاف عقل یو څه وی دین شریعت بل څه وی فلا يجد المسلمون بد من اتباعه مسلمانانو سره بل چاره نشته د تابعدارۍ نه. مسلمان به دې ته نو یاره عقل می څه وی یاره چې ما عقل خو نه مانی یاره چې ما عقل خو داسې وی اتا عقل ځان سره پریدا دا ځان سره کیدا دی الله دین ته تابع کېدل بغیر لا یجد المسلمون بد من اتباعه مسلمان سره د تابعدارۍ نه بل چاره نشته ده. هغه فرمای مثال څه ده من ذلك ان الحائض لا تصوم لا تقضي الصيام الصلاه وتقضي الصوم. دې ته نه ګوري چې ګوره حیض والا زنانه چې ده چې هغه کله روزه تیر شي نو د منځ قضا نه راوړي او د روزه قضا راوړي. حال دا چې په دې باندې ټول خلک پوی دي متفق دي چې د منځ اهمیت دا زیات ده د روزه نه منځ ډېر اهم ده د روزه نه خو شریعت مونږ ته ویلي چې زنانه به د منځ قضا نه راوړي. یو کرته یو معاذه عدویه ده تابعیه ده د عائشه رضی الله شاګردم دا غي ته وي
چې مور دا څه وجه ده چې روجې هغه مو قضا راوړو او د مون قضا نه راوړو. هغه عائشہ رضی الله عنها فرمایل حروریت انت، ته خوارجو نه حروریا او خلکو نه. دا عراق کې اوزای او حرورا پای کې عقل پرست خوارج پیدا شونو هغه به چې نجدي منځ قضا به من خو ډیره هم ده روزه چې راوړو نو منځ مو سره راوړي قضا به راوړي دا منځونه چې هغه به د عقل خبره. نو عائشہ رضی الله تعالی حروریت انت، ته حروریا حوارجو نه عقل څنګه په دین کې؟ دین کې عقل ورو نشته، دین کې اتباع دا تابعداری دا د الله حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم عقل ته بیا ضرورت نشته. نو هغه ته فرمایي دا یو دا زنانه، دویم هغه زنانه چې هغه حمل والا زنانه ده، تکلیف ده ته دې ته تکلیف ده یا بچي هغه ته خطر ده، نو حمل دوران کې د روزه نه نسی. ابو داود کې دا روایت ده. دا هغه زنانه چې بچی ته پي ور کوي دې ته خپل تکلیف ده یا بچی ته د پي کې دو د نقصان خطر ده نه دي نسی روزه کنه. ابو داود کې روایت ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاه، الله دې مسافر نه نیم مونږ لري کړی ده. او دارنګي والصام عن المسافر والمرضع والحبلى، هغه زنانا چې حمل والا ده مرضعه ده پي ورکوونکې ده، نو کدا دې بچی ته نقصان رسیږي روزه دې نه نسی ورستو به ونسی. او دا رخصت د الله دې طرف نه ورکړې شوی ده، دا بالکل روزه دې نه نسی ورستو به بیا قضا دې راوړي. دا پاو خلکو شمار ده چې فعدة من ایام اخرى. نورورا مرضعه زنانا هغه دی روزه نه نسی، بل هغه بوډا هغه ته رخصت ده. وعلى الذين يطيقونه معنا دا چې په ډیر تکلیف سره روزه نسی. بوډا روزه ونسی خو چې ماقام ته ځینو بد حال وي او دې کې هغه مریض هم شامل ده. موږ اکثر ته پوښتنه ملګری کوي یاره شوګر مریض ده یا د زړه مریض ده یا بل داسې مریض ده چې روزه هغه نشي نیولی. نو یو خو هغه مریض وي چې د هغه د مرض جوړېدو امکان وي، سړی د اوس تبی ده زکام ده بل سره ډېر بل مرض ده خو امکان لري چې دا به وروسته جوړ شي، نو دی به فدیه نه ورکوي. یو هغه مریض ده مثال شوګر مریض ده هغه ورځ په ورځ کمزوری کیږي مرض خکېدو هغه نشته ده، نو د دې پاره لازم څه شی ده دی به فدیه ورکوي. دی په دغه کې شامل ده وعلى الذين يطيقونه فدیة طعام مسکین، د یو مسکین خوراک هغه به دی ورکوي. او دارنګه دی کې هغه بوډا شیخ الکبیر دار قطنی روایت ده عبدالله ابن عباس دلته فرمایي رخص للشیخ الکبیر، ډیر بوډا ته رخصت ورکړی شوی ده ان یفترا چې د خیر روزه وخوري خوراک د کوي روزه د نه نسی ويطعم عن كل يوم مسکینا، د هر ورځ په سر باندې یو مسکین ته خوراک ورکړي. او انس رضی الله عنه دا په اخیری دور کې ډیر بوډا شوی او کمزور شوی و، ناغم دغه سی بیا وکړو چې کله روزه ختم شي نو یو غاټ خانه کې وکتل او پای کې روټي او دا غسیز واچول خوروا او یو دیرش کسانه به تراوس وای په باندې ماړو کو بزدای دی فدیه شو. دیو مسکین خوراک چې بس هغه به باندې موړ نو بزدا دی هغه فدیه ده. دا هغه څوک ورکوي چې داغه د مریض تیا جوړېدو امکان نه وي، یا هغه بوډا چې کال د کال لاندې کېږي ځواني په هغه باندې نه راځي، نو د تام شریعت دا رخصت ورکړی ده چې دغه وخت کې د روزه نه نسی او د هغې د بیا فدیه ورکوي. دا یو څو اهم مسایل د رخصت په باره کې دي.